السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خلکو کې یو قسم د هغه خلکو دی چې د هغوی شکایت الله تعالی په قرآن پاک کې کړی دی. دا هغه خلک دي چې کله هغوی په څه مشکله کې وي یا مصیبت، تکلیف او پریشانی کې وي، نو هغوی بیا شپه او ورځ په ناسته ولاړ او ملاسته باندې الله تعالی یادوي او ډیر زیات هغوی د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. لیکن الله تعالی دا ګیله کړې ده چې څنګه هم الله تعالی د هغوی دعا قبول کړي، نو د هغې نه پس بیا هغوی په شا هم نه ګوري. دا داسې بې وفا خلک دی چې د دوی نه بیا الله تعالی داسې هیر شي لکه چې د هغه نه یې چېرته سوال هم نه وي کړی. نو موږ له خپل ځان ته کتل دي چې چېرته موږ په داسې خلکو کې خو نه راځو چې کله په موږ باندې تکلیف راغلی و، نو موږ او تاسو څنګه الله تعالی ته فریادونه او زارۍ کړي وي، او هغه هم د څومره درد سره، او تاسو او زه د شپې پاسېدو والا او دعاګانو کولو والا جوړ شوي وو، او زمونږ په منځونو کې څومره خشوع راغلی وه، او هر وخت به الله تعالی طرف ته زمونږ توجه وه، او دا وخت هر چا په ژوند کې یو ځل ضرور راغلی وي. لیکن د هغې نه پس څه شول؟ چېرته داسې خو نه ده چې موږ الله تعالی هیر کړی دی او د هغه احسان مو هیر کړی دی کوم چې هغه په موږ باندې کړی و. چېرته داسې خو نه دی شوي چې هغه موږ د مشکل نه لرې کړو او بیا موږ ته یاد هم نه وو چې موږ ته به هغه طرف ته واپس تلل وي، او موږ ته یاد هم نه وو چې موږ له د هغه شکر ادا کول وو. موږ په خپل ژوند کې هم خپلو ځینو رشته دارانو ته وایو چې دا ډېر مطلبي خلک دی، او همیشه زموږ دا شکایت وي د هغوی نه چې کله هم د هغوی څه ضرورت وي، نو بیا موږ وایو چې هغوی هله زموږ طرف ته راځي، او چې ضرورت یې پوره شي نو بیا فون قدر له هم نه کوي. داسې ډېر شکایتونه موږ ته اکثر د خپلو رشته دارانو او دوستانو نه وي، او زموږ داسې خلک ډېر بدي شي چې هغوی صرف د مطلب په وخت کې موږ یادوي، چې هغوی ته موږ صرف هغه وخت یاد یو چې کله هغوی په څه مشکله کې وي، او بیا مو تپوس نه کوي. نو چېرته داسې خو نه دي چې موږ هم هغه شان کوو د خپل رب سره چې کله یو سخت وخت راغلی و زموږ په ژوند کې او الله تعالی موږ د هغې نه وایستلو، نو صرف هغه د الله تعالی احسان نه دی، بلکې د هغه بېشماره احسانات او نعمتونه وریږي په موږ باندې شپه او ورځ او هر ساعت، او موږ ته احساس هم نه کېږي او نه موږ ته د هغې څه شعور وي. موږ خو په هغې باندې هم شکر ادا کول ضروري نه ګڼو او هیر شي رانه. الله تعالی فرمایلی دي قلیلا ما تشکرون، او ګیله کړې ده چې په تاسو کې ډېر کم شکر گزار دي او شکر ادا کوي، او هغه هم ډېر کم شکر ادا کوي، زیاته هغوی ناشکري کوي. که چېرې هغه نعمتونه هم واخلو کوم چې موږ هره ورځ انجوی کوو، نو په هغې باندې هم ډېر زیات شکر ادا کول پکار دي، په ځای د دې چې الله تعالی زموږ د زړه یو مراد پوره کړی و، او یو شی چې موږ ډېر زیات غوښتو، نو هغه دعا یې زموږ قبوله کړې وه، او چې الله تعالی هغه دعا قبوله کړه، نو د هغې نه پس خو بیا سر اوچتول هم نه دي پکار، بلکې سر ښکته کول پکار دي او هیرول نه دي پکار، چې هغه وخت چې کله زه په مشکله کې وم، نو زما رب زه د هغه مشکل نه ایستلی وم، که هغه یو بیماري وه یا پریشانی وه، نو زما رب زما مدد کړی و. نو هم دغه رب دی چې ما ته به د هغه په اطاعت او فرمانبردارۍ او سجده شکر کې خپل ژوند تیرول وي. نو همیشه د هغه رب احسانات یاد ساتئ، ځکه چې دا رب نن ما هم د مشکلاتو نه ایستی شي، او همیشه زما د مشکلاتو او پریشانو لرې کولو والا دی، او آینده هم زما په ژوند کې که څه پریشانی راشي، نو هغه به ما د پریشانو نه وباسي. بیا زه هغه څنګه هیرولی شم؟ هغه وخت چې کله هیڅ چا هم زما مدد نشو کولی، نو هم هغه زما مدد کړی و. نو د خپل ژوند داسې وختونه یادوي، ځکه چې هم دا موقع یادول موږ د الله تعالی وفادار جوړوي، او په موږ کې عاجزي او خاکساري پیدا کوي، او بیا هغه شی موږ د الله تعالی په فرمانبردارۍ باندې موټیویټ کوي. نو چرته هم د خپل رب احسانات مه هیروئ. جزاکم الله خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویدیو ویونکې محترمه خور شانشه ده ارده د استاذه نجیحه هاشمي شاګرده ده. که غواړئ چې نور ثبت شوي بیانونه واورئ، نو موږ دا په دري، پښتو، انګلیسي او اردو ژبې کې لرو. تاسې زموږ ویب پاڼې www.الرحمه.org ته ولاړ سئ.